نیکه بابا زنده باز. وردیگه چې دا کوکر وته خالی کبه. غلا زما پیسې دې پټې کړې. همي مال 10 روپۍ راکړه ځان له باجه اخلم. نشته زما سره پیسې. نه همي مال 10 روپۍ راکړه. نه نشته زما سره پیسې. که الله رحمه مور له پیسې نه ورکوم ځکه د دې مال 10 روپۍ د باجې د پاره نه کړې. بچیا ورشه د دې دکان نه چڼې راوړه. نه مې تاله د چڼې نه راوړم. وختي خو د 10 روپۍ باجې له نه راکولې. بچیا د 100 روپۍ والا د 90 روپو چڼې راوړه او 10 روپۍ پکې تو والا. همي مال به کې 10 روپۍ راکې چې تاله زه چڼې نه راوړم. تاله به څوک راوړي؟ پیسې راله راکړه. زر راځه. 100 روپۍ خو راکړې. 10 روپۍ به کې ما د پاتې شي ځان له پې باجه والم. دکانداره جی څنګه پکارو؟ چڼې راله راکړې. جی دا واخلئ. جی څو پیسې شوې؟ د دې خو 100 روپۍ شوې. ما له خو 90 روپۍ راکړې وې خو زه والی نو. دا واله. همي را سره دوکه وکړه. همي تاسو بازار ته ځئ؟ او همي خو بازار ته ځئ هلته به ورته په جړا شم باجې به پې واخلم. مې ما د زرم بازار ته بوله که نه؟ نه په کور کې تو کېنه. نه ما بازار ته بوله. نه ما بازار ته نه ما بازار ته بوله. نه جاړه ما پرشو سپلی په خپو کو راځه. صحیح ده مې زه سپلی په خپو کوم او راځم. همي 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 A few moments later. بچیا ولې جاړې؟ مورې جاړم به نه. تو بازار ته لاړې او زه دې پرېښودم او پیسې دې رالم رانه کړې. بازار نه خو رالو ما خو دا پیسې والا او کور ته راځه. تو د کور په مخه کیسه کې دا پیسې والا. پیسې خو میلاو شوې اوس به ځان له باجه واخلم. امي خو مې راله 10 روپۍ راکړي چې په دې باندې باجه واخلم. ماما دا 10 روپۍ والا او ما له دا غټه باجه راکړه. 10 روپۍ او دا غټه باجه د دې ځای کې نه سټریس پکوه که نه एकदम در باندې. 10 روپۍ باندې دا باجه نه کېږي نو دا په څو ده؟ دا پوره په 500 روپۍ ده. زه صحیح ده نو. A few moments later. اله دا خو د دې کس نه پیسې ګیلې شوې. ورېږه چې ورېږم والا. دا پیسې والا دا خو 50 روپۍ دي. زما خو 50 روپۍ نه وې. زما خو 500 روپۍ وې. غلا زما پیسې دې پټې کړې. دا والا 500 روپۍ خو زما وې. دا خو ما له مې مور سودا له راکړې وې. دا 500 خو زما دي. زما نه اوس وغورځېدو. زه خپل کار کوم. 500 خو مې چپه کړو اوس به باجه واخلو. ماما دا والا دا غټه باجه راله راکړه. صحیح ده وا. عجیبه خلک دي. ورېږه رانیسم به دې که نه چل به درته وښیمه.
دلته دی پراشه دملته ودرېږه او هغه هلک ما تنګا په کوم کې باندې خو ما لرم نیسه سلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا تا نه کدا وصیت کړو چې زما د مرګ نه پس په دا نقشه به وای زمان وسیله ورکې او په دې نقشه کې د یو خزانه پته ده. دا واله ستا امانت او مال اجازت راکه. د ما نیکه د ما دپاره خزانه دا ډېره خوشحالۍ خبره ده. دې خوشحالۍ کې ډانس کول غواړي. وله به په دې خوشحالۍ کې خزانه راغواړم. زما نیکه ډېر ښه سړی و. خزانه نقشه ما ته پرېښې ده. زه پسې خزانې پسې ورځم. 1 2 3 4 5 6 7 په نقشه کې دا لګې دي. خزانه دا ده. نیکه بابا ها زنده‌باد. نیکه بابا زنده‌باد. चाचा जी आजादी मुबारक. ته ولېږه. هلو سړی خو را روان دی خپې وباسه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا دا ستاسو هغه پارسل دی دا راله کس راکو. زما پیسې ډېره ښه ده. چاچا لاړمه چې اوس که لکه مهرباني. یار به دې پیسې کې کوم څه دي. او رضیدت دی. هلکه دا خو چاچا رالی خپې وباسه. A few moments later. لکه بیګا مې ګوپې خوړلې او په خېټې مې دړلې. وردېږه چې دا کوکر ورته خالي کړه. دا څه رزیل قوم دی. لرې سنډلو ته یې پرې نه ښودمه. وردېږه د پونکي زویه.